fill in the blanks with correct word. خاليګاه ډکول د صحیح لغات سره. یو 3 جملې دي او دا موږ ډکو د صحیح لغات سره. ټول نه لومړی he is همیشه د ING سره راځي. موږ به کتلی چې ورب سره کله ING ولګیږي نو بیا هغه موږ له is نه وړاندې لګو. نو دلته موږ کوم یو کتلی دی؟ read, reading, reads. ING کوم یو سره دی؟ دی سره دی. دا continuous دی. he is reading. he is reading a story. he is reading a story. هغه یو قصه لولي. راځو دویم ته. we didn't TV yesterday. past tense دا رول دی چې کله هم did یا did not راشي نو موږ به څه کوو؟ د ورب لومړی حالت به لګو. صحیح ده؟ نو موږ ویلی شو چې we didn't watch TV yesterday. موږ پرون TV ونه کتلو. we didn't watch TV yesterday. موږ TV پرون ونه کتو یا نه دی کتلی. دریم مثال he was چې دی د to be دویم حالت دی، یعنی is am او are د دې دویم حالت څه دی؟ was were دی. نو دلته he راغلی نو he سره was لګېدلی دی. موږ دلته څه کوو؟ past continuous کې ING راځي. د was نه پس څه دی؟ verb ING به راځي. verb ING کوم دی؟ studying. موږ ولته ولګو چې he was studying last night. he was studying last night. هغې تېره شپه درس ویلی.